حامدکرزي وايي د سولې لپاره دې په ټول هیواد کې نظامي عملیات ودرول شي. د سولې د خبرو د چټکتیا په موخه دې په ټول هیواد کې نظامي عملیات ودرول شي. پخوانی ولسمشر حامدکرزي په لوګر کې د بهرني ځواکونو پر هوایي برید غبرګون ښودلی دی. د نوموړي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ګډو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو تلفات اوج ته رسېدلي دي او دې مسلې د افغانانو حوصلې تنګې کړي دي. هغه پر طالبانو، افغان حکومت او بهرني ځواکونو غږ کړی چې د سولې د خبرو د چټکتیا په موخه باید په ټول هیواد کې نښتې او نظامي عملیات ودرول شي. د په خبره په افغانستان کې روانه پردۍ جګړه یوازې د خبرو له لارې د حل وړ ده. نو نظامي ماموریتونه دې نور بند کړل شي او پر سوله د تمرکز وشي. د ښاغلي کرزي په وینا د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې روانه جګړه باید د بین الافغاني او د افغانانو تر ملکیت لاندې خبرو او مذاکراتو په وسیله پای ته ورسول شي.